کم کمیس چې زه د سترګو د بینایي د ختم کولو ذریعه او سبب ګرځولی سم هغه کمیس زه بیرته د سترګو د بینایي د واپس ذریعه هم ګرځولی سم لیکن زه هغه ذات یم چې د جناب محمد رسول الله حفاظت له دشمنانو څخه د مکې له مشرکانو څخه زه د جناب محمد رسول الله حفاظت د دا مکړۍ په جاله سره هم کولی سم هغه نورو ټول بېوقوفه دا سړی چې په غاړه دننه شي دا جالۍ دغه رقم محفوظه پاتېدلی شي نبي علیه الصلاة والسلام د دې کائنات هغه عظیم ذات دی که نه دی تر خدای را لاندې عظیم ذات پر مخ د مځکې باندې تر اسمانو را لاندې د الله پاک بعد جناب محمد رسول الله دی لیکن د دغه عظیم ذات تحفظ الله پاک د مکړۍ په جاله سره کړي دا د مکړۍ جاله دا که سړی په ګرمي کې پر ځان باندې واچي دا ګرمي له انسانه دفع کولی شي دغه د مکړۍ جاله چې پر دا دیوالو په کنجو کې دا که سړی په یخ کې پر ځان باندې واچي یخ دفع کولی شي دغه د مکړۍ جاله که سړی پر ځان باندې واچي له غلو له ډاکو څخه ځان په محفوظه کولی شي نشي محفوظه کولی الله پاک هم په یو آیات کې فرمایي ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت په کورو کې کمزورترینه کور هغه د دغه مکړۍ د جالې دی لیکن په غار سور کې د دغه عظیم ذات جناب محمد رسول الله حفاظت الله پاک د دا مکړۍ په جاله سره کړی دی که نه دی په دا د مکړۍ په جاله هغه د فولاد د کلې کردار ادا کړي تحفظ کې الله پاک وي الله پاک و دې انسانان ته خپل قدرت ورښیي چې هغه د مکړۍ جاله چې نه یخ دفع کولی شي نه ګرمي دفع کولی شي نه غل او ډاکو دفع کولی شي لیکن زه هغه ذات یم چې د جناب محمد رسول الله حفاظت له دشمنانو څخه د مکې له مشرکانو څخه زه د جناب محمد رسول الله حفاظت د دا مکړۍ په جاله سره هم کولی شم مشرکان رالو د غار وخله ته ودرېدو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و نبي علیه الصلاة والسلام ته په دې غاره کې ویل ولی یا رسول الله د مشرکانو خدای دې پښې ښکاره کېږي لیکن الله پاک و دا مکړۍ ته حکم وکړي چې جاله پر واچو پر غاره باندې و کوترې ته حکم وکړي چې دوې هګۍ پکې واچو او یو پلزن دا هم ورته ویل چې د دوی پل تر دغه غارې تر خولې راغلی دی نو دا کېدلی شي په دې غاره کې هغه نورو ټول بېوقوفه دا سړی چې په غاړه دننه شي دا جالۍ دغه رقم محفوظه پاتېدلی شي نو الله پاک صحیح فرمایي چې تاسو ته په ظاهره چې د کامیابۍ کومې نقشې ښکاره کېږي دا حقیقت نه دی او چې کوم حقیقت دی هغه تی ته په نظر نه درځي کامیابي عزت مرگ ژوند صحت بیماری عزت او ذلت دا و انسانانو ته الله پاک ورکوي اسباب یې نه ورکوي د مؤمن او د غیر مؤمن فرق دا دی د مؤمن یقین پر الله پاک باندې او د غیر مؤمن یقین هغه پر اسباب باندې ګوره موږ ته چې ورته ګورو دا باران له ورېځې څخه اوري باران الله پاک دا ورېځه مؤثره په باران کې نه ده کنې ډېر وخت په میاشتو میاشتو ورېځې راشي باران جن سوی نه جن وورېږي
معلومه سوله دا چې په باران کولو کې مؤثره ورځ نه ده او په باران کولو کې مؤثر هغه الله پاک دی. دا یوسف علیه السلام چې ورونو بویتې وڅاتې ور واچوي ماښام خواته رالو د یوسف علیه السلام کمیس یې په وینو ولړی په جوټه وینو او خپل پلار یعقوب علیه السلام ته وویل چې یوسف علیه السلام لیوان وخوړ او دا یې کمیس دی ګوره په وینو لړلی دی. د سترګو بینایي یې ختم سول له ډېرې ژړا څخه او د غم او د پریشانۍ سبب هغه کمیس وګرځېدی کم کمیس چې د یوسف علیه السلام ورونو په جوټه وینو لړلی و. څو کاله بعد چې دا ورونو یوسف علیه السلام سره وپېژندل او دا ورونو د یوسف علیه السلام د خپل پلار پوښتنه وکړه چې پلار څنګه دی نو دې ورونو ورته وویل چې د هغه د سترګو بینایي ختم سول د سترګو تورې ختم سول او سترګې سپینې سولې. یوسف علیه السلام دعا هم کولی سوی چې دا یې ویلي وی چې یا الله زما د پلار د سترګو بینایي بیرته واپس که بیرته یې سترګې ور روغې که. ولې خو یوسف علیه السلام نبي و پیغمبر و لیکن یوسف علیه السلام و دا خپل ورونو ته خپل کمیس ورکړي چې دا کمیس وروړئ او زما د پلار پر سترګو یې ور تېر کړي د سترګو بینایي بیا بیرته صحیح سي. اوس یو کمیس دی د یعقوب علیه السلام د غم د پریشانۍ ذریعه او سبب وګرځېدی چې د سترګو بینایي یې ختم کړل. الله پاک د هغه کمیس په ذریعه سره بیرته د سترګو بینایي واپس کړل. الله پاک و دې انسانانو ته دا سبق ورکوي که د سترګو بینایي ختم کوي هم رب یې ختم کوي. کم کمیس چې د سترګو د بینایي د ختم کولو ذریعه او سبب ګرځولی سم هغه کمیس زه بیرته د سترګو د بینایي د واپس ذریعه هم ګرځولی سم. د مؤمن په کار دی پر دا خبره باندې یقین یې چې دا ظاهري اسباب دا مؤثر نه دي. مؤثر حقیقي د الله جل جلاله ذات دی. که مرګ راځي که ژوند الله پاک انسان ته ورکوي که صحت ورکوي که بیماري ورکوي که رزق که نیستي که عزت که ذلت دا الله پاک راولي.